د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان پاک افغان پولي انګور اډې دروازه د 13 ورځو راځي تړلې ده چې لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې اغیزمن دي او د پولي دواړو غاړو ته د سلګونو پشمیر کې ټرکونو کې د کروڑونو روپو موجوده سبزي او میوه د سخت ګرمۍ لامل ضایع کیږي د تجارتي اتحادیې د ذمہوارانو لمخې د پولي دواړو اړخو ته د خوراک څښاک د سیزونو میوه او سبزیو څخه ډک په سلګونو ټرکونه ولاړ دي کم چې د سخت ګرمۍ لامل ضایع کیږي او ورسره تاجرانو ته د کروڑونو روپو نقصان رسیږي وحدت نیوز سره په خبرو کې د انګور اډې پورې او راپورې آبادو قبایلو او کاروباري شخصیاتو له لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د تاوان د مخنیوي لپاره د پسملاسي توګه د انګور اډې دروازه د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي د سرچینو بیان ده چې پاک افغان پوله د امنیتي اندېښنو په نظر کې نیولو سره تړل شوې ده او کله چې په دې اړه هر څه پډاګ شي نو بیا به پوله پرانیستل شي د سیمایي تاجرانو بیان ده چې د پاک افغان انګور اډې ګیټ تړل کېدو لامل د روزانه په اساس د بیلابېلو سيزونو د درآمد او برآمد په مت کې د کروڑونو روپو زیان کیږي د انګور اډې دروازه ورستو له هغه تړل شوې چې څلور ورځې د مخه پاکستانی طالبانو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د سراکند په سیمه د زیبا غر سره نږدې د شپې په تیاره کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټ برید وکړو چې لامل د میجر شجاعت په ګډون 2 عسكر شهیدان شوي او 2 نور جوبل شوي وو په جوابي ډزو کې په ګڼ شمیر کې د برید کوونکو د وژل کېدو خبر هم ترلاسه شوی وو د جنوبي وزیرستان څخه د ملګری ریپورټر نور علي وزیر سره حضرت یوسف وحدت نیوز پیښور